محترمو لیدونکو که چیرته زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ نو لومړی زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. کله چې موږ نوي ویډیو پورته کوو نو لومړی به تر تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو لیدونکو او مینوالو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو په تن وي. مینوالو، دا دی نن بیا حاضر شوی یم چې ستاسو په چوپړ کې یوه نوي او خوندوره ویډیو چمتو کړم. مینوالو، نن درته یوه زبردسته او خوندوره طریقه ښایم. اوس تاسو کولی شئ چې خپل ماشومان په کنټرول کې وساتئ. یعنې که چیرې ستاسو ماشومان موبایلونه یعنی سمارټ موبایلونه استعمالوي او تاسو هغه نشئ کتلی چې هغه په موبایل کې څه کوي او په موبایل کې څه شی استعمالوي، نو که تاسې په خارج کې یاست او دوی په داخل کې دي نو تاسو کولی شئ چې دغه ماشومان له همغه ځایه کنټرول کړئ. یعنې تاسو د ده موبایل چیک کولی شئ چې هغه په موبایل کې څه قسم تصویرونه ګرځوي، هغه په موبایل کې څنګه ویډیوګانې ګرځوي، هغه کوم فلمونه ګوري او هغه په فیسبوک کې څه کوي. نو دا ټول تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې یې وګورئ. نو د دې لپاره تاسو لومړی یو اپلیکیشن دی، هغه له پلی سټور څخه راډاونلوډ کړئ او تاسو دا اپلیکیشن بیا د ده په موبایل کې انسټال کړئ. کله مو چې انسټال کړ هلته به تاسو یو ایمیل ادرس ورکړئ. کله مو چې ایمیل ورکړ نو تاسو کولی شئ چې هغه ایمیل په واسطه باندې دای کنټرول کړئ. نو تاسو به لومړی دا اپلیکیشن د پلی سټور څخه راواخلئ، ایر ډروډ. کله مو چې دا کلیک کړ د یادولو وړ ده که چیرته دا اپلیکیشن تاسو راواخیسته، دا اپلیکیشن به تاسو د همغه چا په موبایل کې انسټال کړئ. د کوم چا موبایل چې تاسو هیک کول غواړئ، یعنی کوم موبایل چې تاسو غلا کوئ د همغه موبایل کې به یې انسټال کړئ. مثلا زه غواړم چې ستا موبایل هیک کړم، زه به دا اپلیکیشن ستا په موبایل کې انسټال کوم او هلته به خپله آی ډي ورکوم. کله مو چې دا خلاص کړ نو تاسو به لاړ شئ دلته به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ پاس درته لیکل شوي ټاپ ټو ساین ان، دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو ساین اپ ووهئ، ساین اپ. کله مو چې کلیک کړ دلته به تاسو خپل ایمیل ادرس ورکړئ. دا دی ما خپل ایمیل ادرس ورکړ، لاندې پاسورډ ورکوم. دلته هم پاسورډ ورکوم او لاندې نوم ورکوم افغان. کله مو چې دا ورکړ دلته به تاسو ساین اپ ووهئ. او ستاسو آی ډي داخله شوه. اوس که چیرته تاسو غواړئ چې همغه موبایل وګورئ دلته به راشئ تاسو انټرنیټ ته. انټرنیټ به کلیک کړئ، دلته به ولیکئ ایر ډروډ. دلته به تاسو پاس لینک ووهئ ایر ډروډ ویب منیجر. کله مو چې دا کلیک کړ دلته به تاسو همغه آی ډي ورکړئ کوم آی ډي چې تاسو د ده په موبایل کې خلاصه کړي. نو تاسو کولی شئ چې د موبایل د همغه ځایه کنټرول کړئ. یعنې دلته ماته فوټو، موزیک، میسیج، رنګ ټون، فایند، پون، میسیج، فایل، یعنې تاسو هر څه کولی شئ چې د دې اپلیکیشن په ذریعه باندې وګورئ. دا چې موږ بیا حاضر یو تر هغې مو په پاک رب سپارم. د الله په امان.